سلامونه دوستانو، راځئ نن د ټیکس په اړه وغږیږو. تاسو هم خبر هستئ چې د ټیکسونو ورځې لنډې دي. شروعات د ټیکسو چې دی د جنوري د 26 د 2026 څخه شروع تر د اپریل د میاشتې د 15 تاریخ پورې د 2026 کال پورې تاسو کولی شئ چې په دغو ورځو په دغو میاشتو کې تاسو خپل ټیکس فایل کړئ. که چېرته به تاسو ټیکس نه فایل لګوئ نو که بل کال ته پاتې شو نو په دغه نیټې نه پاتې شو، په هغه وخت کې تاسو لپاره جریمه شته دی، یعنی د IRS له خوا نه تاسو باندې جریمه راځي. نو هغه چې کوم څومره جریمه راغی هغه بیا هغوی پورې تړاو لري. باید کوم شیان موږ په نظر کې ونیسو. بل خبره دا دی چې IRS تاسو نه مستقیم هیڅ کله ټلیفون له لارې، ایمیل له لارې، هیڅ کله زنګ له لارې تاسو نه څه شی نه غواړي چې تاسو ته وایي چې تاسو دا مشکل لرئ. تاسو ته وایي چې مثال موږ ته تاسو د سوشل سیکریټي نمبر راکړه، موږ تاسو ته وایي چې موږ ته دغه راکړه او هغه راکړه. هیڅ کله تاسو په دغه شیانو باندې مه غولیږئ. که چېرته په دغه ورځو کې تاسو لپاره کوم تماس راځي چې تاسو دغه شیان تاسو کمبود دی، دغه ورق ستاسو کم دی، ستاسو سوشل سیکریټي څه شی دی، ستاسو W2 موږ ته ولیږه یا ستاسو 1099 دی هغه موږ ته ولیږه. هیڅ کله دا غلطي مه کوئ. چاته هیڅ کله څه شی مه لیږئ. حتی که چېرته تاسو لپاره W2 د کمپنۍ له لارې لیږل کېږي هم هغه هم تاسو ته په میل باکس کې لیږل کېږي چې میل باکس ته چې کله راغی هغې له لارې تاسو کولی شئ چې په هغه ځایونو کې چې مثال هغې رسمي د ټیکس پروسه مخ ته وړي او یا ټیکس فایلینګ هغې په مخ وړي نو تاسو کولی شئ چې هغه ځایونو ته لاړ شئ. هغې بیا هغه مبلغ معلوم دی چې 100 روپۍ تاسو نه اخلي او تاسو لپاره ټیکس فایل کوي. چې کله تاسو ټیکس فایل کوئ نو حد اقل حتمي او ضروري دی چې تاسو هغه یو کاپي باید ځان سره وساتئ. که چېرته تاسو دغه کاپي په آینده کې کوم مشکل جوړیږي، دغه کوم خبره راځي، تاسو کولی شئ چې دغه کاپي څخه استفاده وکړئ د ثبوت په طور باندې. نو هیڅ کله چاته خپل معلومات مه شریکوئ، چاته خپل معلومات مه ورکوئ. هغه که د ټلیفون له لارې، هغه د ایمیل ادرس له لارې، هغه که د هر نور غیر د میل باکس له طریقه. که چېرته ستاسو په ټیکس کې مشکل پیدا کېږي نو IRS مجبور و مکلف دی چې تاسو ته د میل باکس له لارې، یعنی د میل له لارې تاسو نه هغه ریکوایرمنټ وغواړي. تاسو ته وایي چې دغه ستا کمبود دي، دغه ستا پوره دي. که چېرته کوم کمبودات ونه لرئ، که چېرته ستاسو کوم شی کم نی، په هغه صورت کې تاسو نه هیڅ شی نه غواړي. هغه خپل ستاسو کوم دغه چې دی فند چې دی هغه ستاسو بانکونو ته حواله کېږي او هیڅ کله تاسو خپل بانکي معلومات چا سره مه شریکوئ. نو دغه څو ټکي دی چې تاسو باید په نظر کې وساتئ. دغه عامه پوهاوی دی. ټولو دوستان ملګري چې تاسو لرئ هغې سره دا ویډیو شریک کړئ تر څو په دغه موضوع باندې هغې سر خلاص شي. تاسو ته ښه ورځ، خوشحاله شئ، لایک او فالو